تاسو دا جورت څنګه وکړو جلال بند کړي تاله مو ماته کا ودرېږه خو لا تاله ماته کړه دا خو ما هغه لیوني سپي ساتلي دي چې سړی ټوکړي ټوکړي او په ډېرانې وګورئ او څوک یې د تپوس کولو نه ولې دا د وارث خان سړي دي دا زما سړي دي وارث خانه بیا د خپل سړو د کفن دفن او د قبر بندوبست وکړه ولې چې زما نوم جلال دی او جلال چې کله په جلالۍ کې راشي نو بیا د چام نه مني نو بیا دې د کور نښه او پته راکړه ولې چې ستا د مرګ نه پس به زه ستا ټول نسل ختمومه دا د زما پته رحمانه احمد خانه راشي هغه تاله اوس ماته کړئ او زه ورځم چې دا ستمخانه چیک کېش کړم دی ورځئ چا بزر کوئ ویلکم وارث خان ویلکم ویلکم راځه راځه ستا غوندې زامن بلا میندې راوړي نه ستمخانه نه دا خوشامد دې نه منمه ما تاله کار کړی دی ما په تا ته احسان نه دی کړی ته به داسې کار وکړې چې دا چیک به کیش کړي چیک خو په بینک کې کیش کېږي خو خیر ما سره په تجارت کې دومره دولت شته چې ستا دا چیک به زه کیش کړم هله هلکه شورلي وګوره چې دې چیک کې څومره رقم دی بانو زما د خور نوم تاسو ټوکه د وارث خانه دا ټوکه نه دا ستمخانه دا ټوکه نه ده تا ماته نه ویلي د کار کول نه پس په دې چیک کې چې تا څه ولیکل ماته منظوره ده ته جوړ لا ما نه پېژنې او زه تا ډېر ښه پېژنم که دومره تورزن وې تا به زما په اوږه باندې ټوپک نه چلولو دولت سره انسان سرمایهدار خو جوړېدی شي خو ازمری هېڅ شی نه شي جوړېدی وارث خانه